السلام علیکم ګران دوستانو، څنګه یاست؟ ښه یاست؟ جوړ یاست؟ امید لرم چې روغ او جوړ یاست. دوستانو په دې ویډیو کې به نن زه تاسو ته ښیم موږ څنګه په خپل موبایل کې د یوټیوب څخه پیسې وګټو بغیر د کمپیوټر څخه. نو ډېره اسانه طریقه ده، چیرته مو زه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. د ټولو نه مخکې ویډیو نه لاندې تاسو ته دغه سبسکرایب بټن ښکاري، نو تاسو په دې باندې کلیک کړئ سبسکرایب، او دا خوا کې سره بل ایکون راځي، تاسو په دې باندې هم کلیک کړئ چې موږ یوه ویډیو دا شانتې اپلوډ کوو نو تاسو ته به دررسي. نو د ټولو نه مخکې راځئ اول خپل براوزر کولاو کړئ که تاسو هر یو یوټیوب براوزر استعمالوئ یا کروم، خو زه اوس مهال کروم، نو زه په دې کروم باندې کلیک کوم دوستانو. بیا نوی پیج مې راوړه او دلته تاسو یوټیوب کولاو کړئ. نو څنګه مو چې یوټیوب کولاو کړه او تاسو په دغه نشانه کتلی شئ، دغه نو تاسو په دې باندې کلیک کړئ. څنګه په دې باندې کلیک کړئ، تاسو هغه ایمیل کولاو کړئ چې تاسو کوم ایمیل یوټیوب چینل کولاول غواړئ او کوم پیسې یعنې چې موږ پیسې وګټو هغه غواړئ، نو هغلته کولاو کړئ دوستانو. لکه څنګه چې زه کولاوم، نو تاسو هغه کولاو کړئ هغه ایمیل، او بیا دا پاس درې ډاټس تاسو ته ښکاري کوم چې تاسو په دې باندې کلیک کړئ. بیا د ډیسکټاپ سیټ باندې تاسو کلیک کړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړو نو داسې یو پیج به مخ ته راشي. بیا تاسو په دواړو ګوتو باندې داسې زوم کولی هم شئ. نو تاسو دا لږ رازوم کړئ دې کوچ ته، او دغه ستاسو تصویر چې راښکاري یعنې تاسو ایمیل نشانه، نو تاسو په دې باندې کلیک کړئ. بیا په خپل چینل باندې کلیک وکړئ. نو چې کله مو کلیک کړل دلته راغلی دوستانو، بیا چینل کریټو سټوډیو باندې کلیک کړئ دوستانو. دا تاسو کولی شئ چې لینګویج هم چینج کړئ، یعنې ژبه بدلول. یعنې زما دلته په دې جرمني ژبه ده، زه غواړم چې انګلیش کړم. نو دلته تاسو لاندې کلیک وکړئ دوستانو، دلته ژبه بدلولی شئ. څنګه چې ما انګلیش کړ هغه شان. نو بیا تاسو کتلی شئ دلته زموږ یوه ویډیو هم نه ده اپلوډ کړې. د ټولو نه مخکې تاسو اول یوه ویډیو اپلوډ کړئ، که نوی مو اپلوډ کړي خبره نشته، خو تاسو باید یوه ویډیو اپلوډ کړئ. بیا دغه چینل بټن باندې کلیک وکړئ آپشن باندې. بیا دغه ویریفای چې تاسو ته ښکاري تاسو په دې باندې کلیک کړئ، او دلته جرمني یعنې کال ټیکسټ تاسو څه غواړئ، نو دغه لاندې زه غواړم چې کوډ راشي، نو زه په دې باندې کلیک کوم، او دلته تاسو خپل نمبر ورکړئ دوستانو. لکه څنګه چې زه خپل نمبر ورکوم، لکه څنګه چې ما خپل نمبر ورکړ، بیا د اکشن بټن باندې کلیک کوم. چې کله په دې باندې کلیک کړه دوستانو، دغه له اوس یو کوډ راځي، زموږ موبایل ته یو کوډ راځي میسیج کې، او هغه کوډ به موږ لکه څنګه چې تاسو کتلی شئ دغه کوډ راغلی. زه غواړم 22 شپږ اویا دغه کوډ یې دی. بیا دغه شنه بټن باندې کلیک کړئ دوستانو. کله په دې باندې کلیک کړئ، بیا کنټینیو باندې کلیک کړئ دوستانو. نو دا ستاسو چینل ویریفای شو. نو دلته بیا تاسو انیبل د مونیټایزیشن انیبل باندې تاسو کلیک کړئ. چې کله په دې باندې کلیک کړئ، بیا سټارټ بټن باندې کلیک کړئ، او دغه تاسو کتلی شئ. نو دلته تاسو دغه خط وګورئ، یعنې پړاولی هم تاسو شئ. په دې کې تاسو ته غون ډیټیلز ښایي، او تاسو دې ته لږ صبر وکړئ چې دا تاسو خو دا وګورئ، او بیا دا لاندې آپشن یې ټول فالو کړئ، او بیا چې کله مو دا وګورئ، بیا دا شنه بټن باندې خو لږ صبر ورته وکړئ، زه هم ورته صبر کوم. نو ما ورته تقریبا 2-3 منټه وکتل. بیا دغه اکټیو بټن باندې شنه بټن باندې کلیک کړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړئ دوستانو، بیا دغه دویم بټن سټارټ باندې تاسو کلیک کړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړئ دوستانو، دا ثانیه آپشن به راشي، بیا په دې نیکسټ باندې کلیک کړئ، او بیا دلته خپل هماغه ایمیل انتخاب کړئ، لکه څنګه چې هغه ایمیل زه انتخابوم. دلته تاسو او یس باندې کلیک کړئ، او دلته خپل کنټري سلیکټ کړئ، لکه څنګه چې زه په جرمني کې اوسېږم، زه به جرمني سلیکټ کوم. او دلته بیا یس بټن باندې کلیک کړئ، او بیا کریټ اکاونټ باندې. څنګه مو کریټ اکاونټ باندې کلیک کړ، نو ستاسو د اډسنس اکاونټ به هم جوړ شي. بیا دغه ګیټ سټارټډ باندې کلیک کړئ. بیا دغه خیال بیا تاسو دلته خپل غون اډرس ورکړئ، چې غلط اډرس نه ها برابر چې چیرته اوسېږئ او کوم ځای کې زندګي کوئ. لکه څنګه چې زه پاس د خپل ښار نوم ورکوم، زاربروکن لیباغ.
مې دلته لاندې به زابرو کن مې دغلته خپل د پوسټل کوډ ورکوي بیا خپله سیټي زابرو کړه او دلته فون نمبر ورکوي چې کله مو دغه کړ بیا په دغه شنه بټن باندې کلیک کړئ چې کله مو په دې باندې کلیک کړو دوستانو دغه ډایرکټ باندې تاسو کلیک وکړئ نو ستاسو اکاونټ به جوړ شي د اډسنس نو اوس بیا دغه سټارټ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ او بیا دلته کې دغه شنه بټن باندې سیو بټن باندې کلیک وکړئ چې کله مو کلیک کړو نو دغه ولته تاسو ته ښایي په تاسو 10,000 یعنې 10,000 ویوز یعنې 10,000 لیدونکي تاسو پیدا کړئ زر او سبسکرایب زر سبسکرایب باید تاسو ولرئ نو ستاسو یوټیوب چینل کې به بیا هغه وقفې راځي او وقفو له کبله به تاسو اکاونټ ته اډسنس ته روپۍ راځي او په هغه اډسنس کې اډسنس نه به تاسو بیا څنګه روباسئ هغه طریقه به هم زه تاسو ته انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې ښیم نو دغه زموږ یوټیوب چینل دی دوستان تاسو کتلی شئ پښتون افغان تاسو دلته راشئ او ما ډېر ویډیوونه اپلوډ کړي دي هغه هم وګورئ او د ویډیو نه لاندې سبسکرایب بټن کو تاسو نه وهلي نو تاسو په دې باندې کلیک کړئ دا خوا کې سربیل ایکون دی تاسو په دې باندې هم کلیک کړئ چې موږ هر یوه ویډیو اپلوډ کوو تاسو ته در ورسي ولې الله مسپارم د خدای په